کله ناکله خلک یو عالم یو خبره کوي خلک د بیا مطلبونه راوباسي دا به د پلانکۍ پالټۍ سړی زما د الله په ذات قسمي که په دې پالټۍ کې مې یوه پالټۍ خوښوي او یا یې سړی یم او یا پې خوشحالېږم د دنیا پالټۍ دي د چا به خوښي د چا به نه خوښي زما بلکل نه دي خوښي خو ما ته په یو سړي افسوس راځي سپینه ګیره چې په ټوله ګیره کې تور ویښته نشته زیړ پټکې تړلې د ټول عمر یو طرف ته یو وړوکی الک ولاړي او بل طرف ته یو وړه جنۍ ولاړه د همزول هم په دې سیاست کې نشته ګورئ خلک د لباس سره چلیږي ستا د جامې پکې څوک دی و مولانا صاحب زه چې دا څه ویم دا مې په دې وجه ویم چې مولانا صاحب زما او ستا نوم یو دی زما په دې نوم باندې داغ لګي زما او ستا جامه یوه ده جامه م بدنامه شو زما او ستا مدرسه یوه وه زموږ مدرسه بدنامي چې د پردی نامحرمه جنۍ سره ته کله غوږ نږدې کې کله پې لاس اچې او کله ته داسې مخکې روانې لکه ستا خپله نکاح خپلې ښځه چې نو دین به نه بدنامیږي خلک وی ځوانه طبقه سیکولر شوه الحاد ته لاړه د دین نه زړه تورېږي ملا لګیا دی ملا د خلکو زړه د دین نه توری خلکو سره پوښتنه پیدا شوې ده چې مولانا صاحب دا فلانکۍ بیبي ستا څه ده یو ورځ نه شوه دوه ورځې نه شوې درې ورځې نه شوې ځوان وي پکې سپین ږیری شوې د ګور په غاړه ودرېدلې او نن هم د پردو جینکو نه قلار نه شو که ته ډېر وایې چې زما په زړه کې زما زړه داسې نه دی ستا زړه عوامو ته نه دی معلوم زړه معامله خو دی د الله سره په اسلام کې نه زما دپاره نه د شیخ صاحب دپاره نه د ملا دپاره نه د مولانا دپاره نه د مفتي دپاره د هیڅ چا دپاره د پردیو زنانو سره مجلسونه لاسونه لګول په یو سټیج کې ناستل په یو کرسۍ کې ناستل د هغې په غاړه لاس اچول د هغې لاس د دې په غاړه راتلل د حرام دي ناروا دي مدرسې ډېرې بدنامې شو ډېرې زیاتې د خلکو ته زړه تور شو شپه ورځ د عوام لګیا دي په دې فیسبوکونو کې ملا پسې کنځلې کوي ملا ځان په خپله کنځي خو د وچو د غمه لامدم وسوځېدل هغه ښه مولیان هم خلکو سپک کړل چې ملا دې ته وایي د ملا به دې ته ویلی کېږي محمد رسول الله علیه السلام د زمانې نبی دی ته څومره نیک عملي یادې دا ټوله په رسول الله علیه السلام کې وه ته د دنیا تقوا څومره یادې دا ټوله په هغه کې وه خو زنانه لاس راوږد که ورته وایي انی لا اصافح النساء زه ګورې زنانو له لاسونه نه ورکړم پیغمبر پلارو که نه پلار خو لاس یې ورنکړي